بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم سهار کې ما د کورلډرا 15 لوست کې په پښتو ژبه تاسو په چوپړ کې نو ګران دوستانو په تیر درسونو کې منګه تر زوم ټول پورې درس ویلې نو نن راځو منګه په ټول باکس کې د کماند چې د کماند کې منګه څه کولای شو. په دې کماند کې لومړی آپشن چې دی هغه فری هاند ټول دی چې فری هاند ټول منګه په دې شکل او ګرافیک رسمولی شو لکه پنسل غوندې. که موږ دا د ماوس چپه تڼۍ کې کاږلې وساتو نو موږ ته دا د پنسل غوندې کار راکوي په دې شکل. او که چېرته موږ یو کلیک وکړو او بیا یې پرېږدو شفت ونیسو نو یو سیده لاین بل کلیک سره دا یو لاین شو. که د دغه ډاټ نه زه ونیسم همداسې سیده لاین بل هم موږ شروع کولی شو او د ځای نه که بیا یو کلیک پې وکړم نو دلته بیرته بیا په دې شکل یو شیپ ما جوړ کړو. دا د پین ټول وظیفه ده. نو ګران دوستانو موږ ډېر مثالونه په دې نشو ورکولی چې دا صرف یو معرفي ده، یو پیژندنه ده د دې توکو یا ټولز چې کوم کار کولی شي. په اصل کې خو دا ډېر زیات کار کولی شي. که موږ په پروجیکټو ته لاړ شو او پروجیکټ وکړو د هر یو نه موږ ډېر ښه کارونه اخیستلی شو، خو فعلا صرف د معرفي دپاره موږ یو خلاص معرفي کوو. دویم د موږ سره ټو پوینټډ لاین چې دا هم شفت ورسره ونیسو نو یو سیده لاین جوړیږي که نه په دې شکل لاین. او که د همدغه لاین سره بل خوا کې موږ بل لاین شروع کړو په دې شکل موږ بل لاین جوړولی شو. که بیا د ځای نه شروع کړو په دې شکل ما یو دریزولي رسم کړه، دا یو دریزولي چې دغه ټول نه موږ مختلفې ګټې اخیستلی شو. که زه یو اوول رسم کړم دلته او د سره زه وغواړم په همدغه دوه پوینټډ کې دا آپشن زه هغه کړم او په دې ځای کې ما یو پوینټ واخیسته. ګوره چې دا ما ته مکملې زاویې ته چې کومه خوا موس وړم هغه کوم پوینټ چې ما اول کې نښلولی دی د همغه سره په همغه په محور کې دا څرخیږي په دې شکل. زه کولی شم یو لاین دلته او یا یو لاین هم دلته رسم کړم. بیا د فیل ټول سره چې راتلونکی درس به موږ په سمارټ فیل ټول کې دا میز بخښنه غواړم یو ریکټنګل ډبل کلیک اوس دا مینز د سره زه دا مینز ډکولی شم، دا هم ډکولی شم. په دې شکل موږ به په دې هکله ډېر اوس که زه وګورم نو دا شکل ما سره بیل یو شکل جوړ شو. دا ګورئ دا درس او بل هم په دې کې موږ سره دا دویم آپشن چې کوم دی دا بیا لږ ذره منحني په دې شکل موږ سره که زه دا دلته کېدم او له دې ځای نه بل شروع کړم دلته او له دې ځای نه بل شروع کړم دلته یا له دې ځای نه، نو دا یو طریقه یا یو کار دی چې موږ بیا دې نه مختلفې ګټې اخیستلی شو په دې شکل. اوس د سمارټ فیل ټول سره زه دا هر یو بیل بیل آبجکت جوړولی شم. مثلا زه اوس دا آبجکت اخلم په دې رنګ کې، دا اخلم په دې رنګ کې. او دا یو مثال دی چې ما تاسو ګران دوستانو چې آینده کې به انشاءالله په دې موږ له دغه ټولو توکو نه به موږ مختلفې ګټې اخلو په دې شکل. دا ټول شیان زه ډیلیټ کوم، بخښنه غواړم دوستانو. نو دا هم
د پین ټول یو وظیفه ورپسې موږ سره بیزیر ټول دی بیزیر څه شی کوي چې دا یو پوینټ ما کېښودو دویم پوینټ کې دا په دې شکل زه بیزیر لاینونه رسمولی شم یا مثلا دلته ما یو پوینټ کېښودو دلته مې یو پوینټ کېښودو هغه نه پس دلته په دې شکل او دلته هم ما یو پوینټ کېښودو بیا سیده پوینټ په دې شکل زه په دې کې شیپونه رسمولی شم که زه دا یو پوینټ مې کېښودو دویم پوینټ سره د ماوس چپه تڼۍ کې کاږلې وساتم او خپل ماوس ته حرکت ورکم په دې شکل شیپ زه جوړولی شم دا شیپ موږ ته چېرته په درد خوري د ده نه موږ مختلفې ګټې اخیستلی شو زه یو اول اخلمه فول سایز په ده ما ډبل کلیک وکړو نو دا مکمله صفحه یې راته ونیوله هغه نه پس دا شیپ دلته هغه نه پس راځم دا بیزیر شیپ ته یو کلیک مې دلته وکړو دلته راغلم په دې شکل او دویم کلیک مې دلته وکړو یا دویم کلیک مې دلته وکړو په دې شکل اوکې دا یو لاین موږ ته جوړ شو سمارټ فیل ټول ته راغلو دا یو آی ډي کارت یا د بل کارتون لپاره موږ دلته مختلفو شکلونو سره شیپونه جوړولی شو نو دوستانو خدای دې وکړي چې دا هم ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي خوښ شوی هم وي په دې کې موږ تر فری هینډ ټول 2 پوینټ ټول او بیزیر ټول مو لوسته په راتلونکي درسونو کې به موږ دا نور هم معرفي کوو او انشاءالله د ټول باکس خلاصېدو نه وروسته به موږ په وړو پروژو او هغه نه پس په غټو پروژو کارونه شروع کړو نو د نورو درسونو سره دپاره هم زموږ سره اوسئ فعلا په مخه